زر کیسې او یوه شپه. څلورمه شپه چې ښه پخه سوه نو د نیازدې له خپلې مشر خور څخه په ډېر هوس وغوښتل چې که خوب نه درځي نو زیاته مهرباني به دې وي چې هغه برنی نکل پوره کړي. شهزاده نو د نکل کولو ته چمتو سوه او د هغه په ادامه یې خوله داسې پورې کړه ځوان بخته ټولواکه. روایتونه وایي چې ماهیګر نو دیب ته وویل تر هغو مې زړه ته نه لویږي څو په سر سره دې په خپلو سترګو په دې چاټۍ کې ونه ګورم. دیب چې له ماهیګره دا د نه منلو خبره واورېده نو سمدستي یې ځان وڅنډی او یو دم د تور ګاټه دود په یوه داسې لویه خړسکه واوښتې چې د سمندر مخ یې وپوښی. بیا نو دغه دود سوکه سوکه راټولېدی راغونډېدی او په کراره کراره لږ لږ د چاټۍ خولې ته ننوتی تر څو چې ټوله هلته په دننه کې پاته سو. ماهیګر نو ژر په بیړه بیړه او چالاکۍ د سر هغه خلبوري ته ور حمله کړه چې مهر ور باندې لګول سوی و او د چاټۍ خوله یې ټینګه په بنده کړه. د چې د چاټۍ سر ښه کلک وتاړه او زړه یې پر پښتۍ سو نو یې پردیب ورنارې کړه. انتخاب دې کوه چې په کوم مرګ غواړې چې ومرې زما دې په خدای لوړوي چې سمندر ته دې ارتاووم او زه دلته نږدې د اوبو پر غاړه د استوګنې ځان ته خپله کوډغاله ودانوم ځکه هر څوک چې دلته راځي او کبان نیسي نو هغه منع کوم او ورته وایم دلته یو دیب دی او هر څوک چې هغه له اوبو څخه راوباسي نو دی هغه ته د دې انتخاب حق ورکوي چې وایه په کوم مرګ غواړي چې مړ سي او څه ډول دې خوښه ده چې ووژل سي. دیب چې د ماهیګر دا خبرې واورېدې او ځان یې ایثار ولیدی نو یې زړونه ووهل چې راووځي خو نه یې سوی کولی ځکه د سلیمان پیغمبر د ګوتمې مهر یې د راوتلو لاره بنده کړې وه. کله چې په چاټۍ کې دننه د ده سر سد ته ورغی او په دې وپوهېدی چې ماهیګر په چم او چل سره تېرېستلی دی نو یې ماهیګر ته په مړه غږ وویل ما خو له تا سره ټوکې کولې. هغه یې په ځواب کې په بیدار اواز باندې ورنارې دروغ وایه ای د دیبانو له جملې څخه کرغېړنه ناولی او د دوی له ټله څخه ټیټ فطرته لړلی. څه وخت چې ماهیګر چاټۍ د سمندر غاړې ته راواخیسته نو د دیب سوي کوکارې وختې. یا مه کوه. خو ماهیګر یې په ځواب کې وویل هو خود کوم. د سرزوره دیب د خبرو لهجه په ډېره عاجزۍ بدله سوه او په زاریو یې له ماهیګر وپوښتل ته څه غواړې چې په ما یې وکړې. په ځواب کې ماهیګر په تونده لهجه ورغبرګه کړه غواړم سمندر ته دې وغورځوم. که تا هلته په پخوا کې 1,200 کاله تېر کړي دي نو اوس تا و دې ته اړباسم چې د قیامت تر ورځې پورې د سمندر په تل کې پاتې سې. ما نه درته ویل چې اوبه مې بښه خدای به دې وبښي چې خدای به تا ووژني خو تا زما خبرو ته غوږ نیوی خو تا زما خبرو ته غوږ نه نیوی او غوښته دي چې بس ما وغولوې نو هغه و چې خدای پاک زما په لاس راکړې ومې غولولې. دیب ورته وویل ما دا ځل د دې بنده دروباسه او زه به ستا سره ډېر ښه وکړم. ماهیګر یې په ځواب کې څرګنده کړه درواغ وایه لعنتي زه او ته د یونان پاچا او د حکیم دوبان په څېر یو. دیب چې دا نومونه واورېدو نو یې له ماهیګر وپوښته د یونان مې پاچا او حکیم دوبان ترمنځ بیا قصه څرنګه وه او دوی څوک وو. ماهیګر دیب ته قصه را شروع کړه چې پیړۍ پیړۍ پخوا په لرغونو زمانو کې او په تېرو وختونو کې د رومان د هیواد د پارس په ښار کې یو پرتمین پاچا و چې یونان نومېدی. دی خورا ډېر بډای او د زیاتې شتمنۍ خاوند و چې نه په دولت کې او نه په قدرت کې چا سیالي ورسره کولی سوه. د خپلې واکمنۍ د چلولو لپاره هر راز غښتلي لښکریان او د ځان د ساتلو لپاره هر ډول تکړه ساتونکي په واک او اختیار کې درلوده. خو له دې ټوله هستۍ او بې حسابه شتمنۍ سره د خوراړه یا جذام په رنځ اخته و چې نه یې په طبیبانو ښه کېده او نه هم په دوا یا دوا ورباندې لګېده. که یې ګولۍ خوړلې که یې جوشان دې څښلې که یې امالې کولې او که یې وینې کښلې نو په هیڅ شي نه جوړېدی او رنځ یې له بدنه نه وتی. د هر ځای طبیبان او د هر ګوټ حکیمان یې په علاج ستړي سوي وو او د ده په مرض باندې نه معجون لګېده نه افیون لګېده نه اکسیر لګېده او نه د تعویذانو تاثیر لګېده. داروګان خرې خرې ورته کوټه وه خو بې فایدې. د یونان پاچا ښار ته یو ستر طبیب راغی چې د پاخه سن یو دروند سړی و او حکیم دوبان یې باده. د یوناني فارسي عربي روماني او سوریاني زیات کتابونه لوستي وو. دوبان د طبابت په پوهنه او د ستورو په پېژندنه کې خورا لوی لاس درلودی. ده ته د دې علومو بابونه او بیانونه ګرده پوره ور معلوم وو. د هغو په ګټه او په تاوان هم سم پوهېدی. سربیره پر دې چې د ټولو نباتاتو او نباتي داروګانو په باب که وچ و کلام د ګټمنو یا زیانمن بشپړه پوهه درلوده. همداسې د فلسفې په بېلابېلو خاښو کې
او د رنګارنګو لومه په لویه ورشو کې د صلاحیت جګې درجې د لیاقت لوړې مرحلې ته ځان رسولی و. څه وخت چې دغه ستر حکیمجي دې ښار ته راغی او څو ورځې یې هلته تېرې کړې نو یې د پاچا په باب واورېده چې د هغه وجود د خورآړه په سخته ناروغۍ باندې خدای داسې اخته کړی دی چې لایق عالمان او حاذق طبیبان یې د رنځ په علاج کې پاتې راغلي دي. دا بیان چې تر دوبان پورې راورسېدی نو ټوله شپه یې د کتابونو په کتلو او د نسخو د سرکته کولو په مصروفیت باندې تېره کړه. د سهار رڼا چې د راښکاره سوه او ذره یې د اسمان په کنارو کې خپره سوه نو د خپلو ښو جاملو جملې څخه هغه سنګینه جوړه واغوسته چې د یوې ورځې دپاره یې ساتلې وه. د کالو د اغوستلو او د ځان د سنبالېدو له ساټ او باټ څخه چې فارغ سو نو د یونان پاچا دربار ته رهي سو. هلته چې ورسېدی د پاچا په وړاندې یې مځکه ښکل کړه او د ده دپاره د ابدي عزت او همیشني نعمت غوښتنه په خورا ښو الفاظو کې په زیاته درناوي څرګنده کړه. وروسته یې ځان په وپېژندی او ورته ویې ویل: ستره واکمنه، زه خبر سوی یم چې تاسې معظم علي حضرت په یوه داسې رنځخته یاست چې ستاسې په مبارک وجود کې ځای نیولی دی او ګڼ شمېر طبیبان په دې نه پوهېږي چې د کومو داروګانو په وسیله د دغه مرض چاره وکړي. زه غواړم ټولواکه چې ستا معالجه وکړم خو زما په طبي تجویز کې د تداوی لپاره نه پتا داروګان څښم او نه هم ملهمان تر پورې موږم. یونان پاچا چې د حکیم جي خبرې واورېدو نو په تعجب سره یې وویل: دا نو څنګه کوې؟ که ته زما د ناروغۍ چاره وکړې نو زما د په خدای قسم وي چې زه به هم تا ته او هم ستا د اولادونه لا در بډایان کړم. همدا راز به تا په ښادیو کې پټ کړم او ټول هغه څه چې ته یې غواړې ستا په واک کې به درکول سي او ته به زما د دربار نازولی مصاحب او ستایلی دوست وګرځې. وروسته نو پاچا ده ته د ویاړنې خلات ورکوي او له ده سره یې زیاته مهرباني څرګنده کړه او په دې ترڅ کې په ویړه خوله ځینې وپوښتل: ته مې له دې رنځ څخه بې له دواګانو او بې له ملهمانو څخه ما معالجه کوي؟ طبیب ورته وویل: هوکې، ستا معالجه زما پر ذمه ده. پاچا په حیرت کې ډوب ورته تللی و او په ډېره تلوسه یې بیا ځینې وپوښتل: حکیم جي، دا چې زما د تداوی کوم تجویز په نظر کې لري په کومه ورځ او په کوم وخت کې به پیل سي؟ بیړه کوه ښاغلی. په ځواب کې طبیب وویل: په سر او سترګو اطاعت کوم، ستا په معالجه به سر له سبا څخه لاس پورې سي. بیا نو حکیم جي ښار ته شیوه سو او هلته یو کور ونیو. په خپل ټاټوبي کې کتابونه، داروګان او مراقبه ټوله ځای په ځای کړه. د خپلو طبي مرکباتو له منځ څخه یو شمېر تیار کړي مواد راواخیسته او د توپ وهلو یوه داسې ډنډه چې دننه یې منځ ورڅخه کښلی و سر تر پایه په ډکه کړه. دې ډنډې ته یې یو لاستی هم راچولی و چې هغه دننه مواد د منفذونو له لارې ورته راتلله. حکیم چې دا کار سرته ورساوه نو یې ډنډه تیاره کړه، له ځانه سره یې کېښوله. په دا سبا حکیم جي د پاچا په خوا ورغی او هلته چې ورسېدی د پاچا په وړاندې یې مځکه ښکل کړه او هغه ته یې سپارښتنه وکړه چې د ګیند بازۍ ډګر ته ووځه او هلته به توپ لنډه وکړي. له پاچا سره امیران، درباریان، خانان، غټان، اربابان ټوله د لوبو د میدان خواته رهي سوه. پاچا لا د توپ بازۍ ځای ته نه ورسېدلی چې بیا حکیم دوبان هلته راوړاندې سو او د ته یې توپ ډنډه وسپارله. د ډنډې د استعمال لپاره یې پاچا ته داسې سپارښتنه وکړه: دا ډنډه واخله او تر دغه لاستې ونیسه، د لوبې په میدان کې په منډه توپ وهه، څو چې بدن دې په ځغاسته کې ښه وغوړېږي او لاس یې له بدن سره ټوله په خولو کې لوند سي. تر هغو پورې دې لوبې ته ادامه ورکړه تر څو چې داروګان ستا د لاس له لارې څخه ګرد وجود ته خپاره سي. کله چې دواوې په ټوله بدن وغوړېدې او ګیندبازي پای ته ورسېده نو بیا خپلې ماڼۍ ته ستون سه او حمام ته ننوځه. د ځان تر پرېوللو وروسته په خواږه خوب ویده سه، ته به نو له دې رنځ څخه پوره جوړ سې. یونان پاچا چې د توپ ډنډه له حکیم جي څخه واخیسته نو په لاس کې ټینګه ونیوله، پر آس باندې سپور شو، خپل په وړاندې ګیند یې پرله پسې په ډنډه وواهه، په هغه پسې ور ودانګله او چې ور وبرسېدی نو به یې بیا کلکه ضربه پسې ورکړه. پاچا په دې ټوله لوبه کې د ډنډې لاس ته په خپل لاس کې ټینګ نیولی و. ده تر هغه مهاله پورې دغه ګیند واهه او ورپسې دانګلی څو چې لاس او بدن یې سر تر نوکه په خولو کې لوند سو او د ډنډې د لاستې لخوا د هغې په دننه کې ځای په ځای سوې دوا د باندې راوبهېده او په ټوله وجود باندې وغوړېده. حکیم دوبان چې کله په دې وپوهېدی چې دوا د پاچا د بدن هرې برخې ته ورسېده نو یې هغه ته لارښوونه وکړه چې خپلې ماڼۍ ته ستون سه او سمدستي د لمبېدو دپاره حمام ته ننوځه. پاچا نو د دوبان له ښوونې سره سم په بیړه ماڼۍ ته راستون شو
او امر یې وکړ چې د ده دپاره حمام پاک او سوتره سي چې مخ یې رااړاوه حمام د سترګو په رپ کې تیار شو. فراشان دي او ها خواته لیونی ښورېدله. غلامانو د پاچا پر لوري په ځغاسته کې سیالي سره کوله او د ده دپاره یې د وچېدو او اغوستلو لباسونه سموله. پاچا حمام ته ننوتی او ډیر ښه خپل ځان پریولي. د ځان تر پریوللو وروسته یې کالي واغوسته او د خپلې ماڼۍ په ارامځای کې په درانه خوب ویده سو. دا خو د یونان پاچا بیان و. حکیم دوبان هم خپل کور ته ولاړی او شپه یې د پخوا په شان هورې تېره کړه. خو کله چې سهار سو نو د پاچا لیدو ته راغی او د ورتګ اجازه یې وغوښته. پاچا خپل حضور ته ومانه او دی په مخ کې د تشریفات له دود سره سم مځکه مچ کړه. تر دې وروسته په احترام ورته ودرېدی او د خطاب په توګه پاچا ته دا بیتونه په وزم وویله. په خطبو کې چې یادېږي په عزت سره بابا ستا له نومه سره تښتي هر افت هر بلا تور زړه څخه یې باسي د خشمونو تورې ترندې چې پر سترګو یې خپره سي ستا د مخ سپینه رڼا پر تندي دې ښکلې ورځې چا تروې نه دي لیدلي غبرګ حلال یو ځای سوي زړه یې وړی له ښکلا ستا رحمت چې جنتي دی زه یې داسې غوړولی لکه سا د پسرلي چې کړي ګلونه په خندا بخت که هر څونه کنجوس وي ماتوي د هغه ملا. حکیم دوبان چې د ستاینو بیتونه په خواږه ترنم وغږوله نو پاچا ورته ولاړ سو. په غېږ کې ونیوی د خپل څنګ سره یې کېناوه او خورا قیمتي کالي په انعام کې ورکړه. ځکه هغه وخت چې پاچا له حمامه راووت او خپل بدن ته یې وکتل نو پر هغه باندې خورآړه د رنځ هیڅ څرک نه لګېده او بدن یې د سپینو زرو په شان پاک ځلېدی. په دې تداوي باندې پاچا دونه خوشحاله و چې پښې یې مځکې ته نه ورتلې. زړه ورته بیداره سو د ژوند په خوند وپوهېدی. له دې کبله نو په دا بل سهار چې روغ رمټ دربار ته راغی او دولتي غټان هم ټول هلته د ده په خوا حاضر وو. حکیم دوبان ته یې خورا ټول هرکلی ووایه او له خپل اړخه سره یې کېناوی. د خوښۍ په دغه پرتمینه ورځ چې پر لوی درباري دسترخوان باندې راز په راز خوراکونه او شاهانه سالونونه په ډېره لویه سلیقه او ډلي وو. پاچا یونان له دوبان حکیم سره پر یوه غوري ډوډۍ وخوړه او له سهار تر ماښامه یې بې له وقفې څخه د ده سره په خواږه صحبت او تاوده مجلس کری ورځ تېره کړه. د شپې مهال چې راورسېدی نو پاچا پر اعزازي جامو او سنګینو سوغاتو سربیره 2000 دینار نور هم دوبان ته ورکړو او پر خپل شخصي شاهانه آس باندې یې سپور کړ چې پر هغه باندې تر کوره ولاړ سي. یونان پاچا چې د ده طبي لیاقت او علمي مهارت په ډیر حیرت او زیات تعجب کې ډوب تللی و نو یې وویله دې حاذق طبیب خو زما داسې په اسانۍ سربیره معالجه وکړه چې نه یې څه راباندې وخوړل نه یې څه راباندې وڅښل او نه یې څه راپورې وموږل. والله چې رښتینی او واقعي حکمت هم دغه ته وایي. ما ته ښایي چې د دې لوی سړي پوره درناوی وکړم هغه ته د خپلې زیاتې مهربانۍ مراتب څرګند کړم. زه باید دته د خپلو نږدې درباریانو او مجلسي یارانو په ډله کې د تل لپاره د عزت یو لوړ مقام وټاکم. یونان پاچا دغه شپه په هوسا زړه تېره کړه. په دې ډېر خوشحاله و چې وجود یې له دې نجسې ناروغۍ څخه پاک سو او د ناوړه رنځ له جوړېدو څخه یې نجات وموندی. سهار چې دربار ته راغی او د پاچاهۍ پر تخت کېناستی نو د معمول سره سم غټ دولتي کسان ورته جګ سو او د وزیر په ګډون لوی امیران او کارمندان پر ښۍ او کیڼه خوا باندې ورسره کېناسته. تر دې وروسته یونان پاچا حکیم دوبان راوغوښتی او کله چې هغه د ده حضور ته راغی نو د ده په وړاندې مځکه یې د درناوي په توګه ښکل کړه. پاچا د ده مخې ته ولاړ سو او رای وستی له خپله څنګه سره یې په آب کېناوه. د ډوډۍ په وخت کې یو ځای له دوبان سره ډوډۍ وخوړه او د اوږده ژوند هیله یې ورته څرګنده کړه. حکیم جي ته یې خورا ښه سوغاتونه او خلاتونه په انعام کې ورکړه. د شپې د رارسېدو تر وخته یې له هغه سره مجلس کاوه. د تلو پر مهال یې امر وکړ چې دوبان ته اعزازي جامې او 1000 دیناره بیا وسپارل سي. حکیم جي د پاچا د زیاته مهربانۍ او پاملرنې په وړاندې ډېره مننه وکړه او خپل هستوګنځي ته رهي سو. په دا بل سهار چې پاچا دربار ته راغی نو هلته د پخوا په څېر غټانو او امیرانو ټولو د ده په وړاندې دوره وهلې وه او د مملکتي چارو په باره کې د هغه لارښوونې اورېدې. د پاچا د لویو اعتمادي غټانو په جمله کې یو بدمخی وزیر و چې خورا ناسی آسی کنجوس او د کرغېړنو خویونو خاوند و. د ده په خټه کې اخښلې وه چې په هر شي او هر چا یې هر کله ډېر کست کېدی. کله چې د حکیم دوبان دریځ په دربار کې لیدی چې پاچا ځان ته رانږدې کاوه نو پر ده ښه نه لګېده او په زړه کې یې په پټه سخته بدي ورسره واخیسته. لکه څنګه چې په دې مورد کې یوه څرګندونه داسې وایي ته چې وینې هر جسد هغه ډک دی په حسد
یا دا چې زور زیاتی په زړه کې پروت وي، په کم واکو کې پټیږي، خو چې څوک کله واکمن سي د زړه پټې لڅیږي. دې مردار مخي وزیر چې موقع وموندله نو یونان پاچا ته ور وړاندې سو او د ده په مخ یې مځکه مچ کړه. وروسته یې نو ورته وویل: ای زموږ د روانې پیړۍ ستره او بختوره پاچا، ته هغه مبارک ذات چې د احسان او مهربانۍ په برکت دې زه رالوی سوی یم. نن زه ستا لپاره د یوې خورا مهمې سلا خبره په زړه کې لرم چې باید درته ووایم. که یې پټه درڅخه وساتم نو خو زه به د حرامیانو او خاینانو په ټل کې وشمېرل سم. که تاسې امر کوئ چې درته څرګنده سي نو پاکه سپینه به یې درته بیان کړم. پاچا چې د وزیر دې مرموزي سلا په اندېښنه کې واچوه نو یې له ده څخه پوښتنه وکړه: د څه شي په اړه سلا راکوې؟ وزیر په ځواب کې ورته څرګنده کړه: ای نیک ذاته ټولواکه، اولنو یا پخوانو د پانیات دپاره ویلي دي څوک چې نه نیسي په پام کې د سبا ورځې خواري له هغو سره هیڅکله خپل بخت نه کوي یاري. زه په خپلو سترګو وینم چې د مبارک حضور دا کار سم نه دی چې پر خپل دښمن باندې خورا زیاته پیرژنه لري او بې حد زیاته مهرباني ور باندې کوي، ځکه دا هغه څوک دی چې غواړي د لوی ذات پاچاهي ته خاتمه ورکړي. دا چې لوړ حضور پر ده باندې د زړه له کومې دوستانه پیرژنه لري او تر اندازې بالا په ډاډه توګه د عالي احترام په سترګه ورته ګوري او ځان ته یې بیخي ډېر رانږدې کړی دی. دا ټوله داسې کارونه دي چې ماته د سپېڅلي ذات په نسبت په زړه کې لویه بیره رااچوي. د وزیر له دې ناڅاپه بیان سره د پاچا په تندي کې د ژورو اندېښنو او هیش پاتې کېدو لاندې باندې ګونځې پیدا سوې او د حیرت په حال کې له وزیر څخه پوښتنه وکړه: دا ته څوک یې او په چا پورې ستا خبرې اړه لري؟ وزیر ده ته په ډاګه کړه: که بې ځایه نو راویښ سه، زه دغه حکیمجي دوبان درښیم. پاچا چې لږ څه قهرجن غوندې سو نو یې وزیر ته په سپکه خوشکه وویل: مخ دې پرته کړه، هغه زما رښتینی دوست او تر ټولو خلکو په ما باندې ګران دی، ځکه زما یې په داسې اسانه طریقه معالجه وکړه چې د ډنډې د لاستې په نیولو سره سر ته ورسېده او زه یې له هغه ناوړه ناروغۍ څخه جوړ کړم چې طبیبان یې علاج ته عاجزه سوي وو. زموږ په زمانه کې د ده په څېر یو لایق انسان د نړۍ په هیڅ ګوټ کې، نه په ختیځ کې نه په لویدیځ کې چیرې پیدا کېدای سي، خو ته د ده په باره کې دغه شان ناکاره خبرې کوې. زه سر له نن نیټې څخه ده ته معاش ټاکم او په هره میاشت کې 1000 دیناره تنخواه ورکوم. که زه له ده سره خپله پاچاهي سم دم نیمه کړم دا بلا هم په ده باندې لږ وي. زه ګمان کوم چې ستا دا خبرې ټوله له دې درکه دي چې کس دې ور باندې اخیستی دی. ته غواړې چې په ما باندې ووژنې او د سندباد پاچا کانه را باندې وکړې. دا شپه هم د سهار تر سپېدو او د نکل تر بېسېدو پورې په خیر او سلامتي ورسېده.